السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه کوم مرګرو. زما د فیسبوک پیجونم دی خو هغه ډیر وخت ما نه دی چلول، لکه په هغې کې ویډیو مخې ته دونه نه ځي. زما چې څونه پښتانه ورونه دي او افغانان صحیح ده، لکه زما چې تاسو خبرې اورئ، لکه هر څه خو تاسو زما چې کوم خلک لکه خبرې اوري یو ځای راسره روان دي، په میلیونونو خلکو زما خبرې اورېدلي. د فیسبوک په لاره باندې زما ویډیو مخې ته نه ځي. څه پیجونو والا د ویډیوګانې کوي او د خپلې طبې خبرې کوي او شیر کوي. زه خو راته دا وایم دا کومه رنګ چې تاسو زما د خبرې له ورکوئ، ما علم دین نه دی یاد کړ، ما شیخان یاد کړي، ما شیخ الحدیث نه دی یاد کړ. دا ثبوت د چا څه نشتی نشي شیر کولی. د خپل پیجونو د لایک او د پالو دپاره، د خپلې ښځو د بچو د ساتنې دپاره پیجونه په ما باندې مه چلوئ. صحیح ده. زه به دا یوه خبره کوم چې لیډر ستاسو لیډر به لازم یادېږي چې سیاست کوي. زه د پاکستان د خاورې بچی، موږ د پاکستان 24 کروړ عوام یو. تنقید زما حق دی، خو چې زه تنقید کوم او په هغې کې داسې شیخان داسې حرامیان راشي چې هغو خپل فیسبوک او ټیک ټاک چلی او د عالم دین په نوم او د عالم دینو په پارټۍ کې هغو ته موږ شیخان ووایو، نو هغه نه شیخ الحدیث دی او هغه نه چې دی عالمان دی او نه عالم دین دی. بقایه تاسو خپل پیجونه او خپل ټیک ټاک او خپل فیسبوک په نورو شیزونو باندې وچلوئ. تاسو زما نوم اخلئ، ما ټوله دنیا پیژني، تاسو ته لایک او پالو میلاویږي، مزه یې دله درکړله. خو زه راته دا وایم چې ګوره زه هر هغه پیج والا ته وایم چې په کوم ځای کې مې د باندې لاس بر کېږي انشاءالله د هر هغې خبرې حساب به رسه کوم. که ثبوت ته صحیح زما د خولې خبره سیده ساده ویډیو ثبوت د صحیح نو زه ذمهوار یم. که ثبوت د څه نه ایډیټینګ هم کړی ویډیوګانې خېجوئ نو بس ته قلار شئ. ښځې په خپل څه په نوره طریقه باندې وساتئ. زما په نوم او زما په ویډیوګانو باندې مه ساتئ خپلې ښځې. زه خو راته پرون مې درته ویلي، نن درته هم وایم، 2 ورځې مخکې مې ویلي چې د چا سمداسې ثبوت نشتی، ایډیټینګ هم کړی. بقایه خبره د مولانا ده. زه نن هم دا خبره کوم چې ما نه ده لیدلی، هغه داسې کار نه دی کړی څنګه چې زما دین وی، څنګه چې د رب قرآن وی، څنګه چې زما د خوږ نبي سنت دی او سنت طریقه ده، ما نه دی لیدل او نه مې اورېدلی. ولې چې دا کومه ظلمونه په موږ باندې کېږي، دا ډرون حملې، دا دماکې، دا جوماتونه زموږ الوځي، د رب کتابونه الوځي، د قرآن دستاربندي کېږي، 6 ماشومان الوځي، لال مسجد الوځي او یا زره پښتانه الوځي. پښتانه په کیمپونو کې زندګۍ تېروي او چې کله په وفاق کې د دې حکومت راځي نو زموږ په پښتنو باندې بیا دماکې شروع کېږي. تنقید زما حق دی، زم د دغې خاورې بچی یم او لالا ټوله دنیا مې پیژني. زه بالکل د خپل قوم او د خپلې خاورې دپاره خبره زما حق دی، خو چې ما ته کنځلې کېږي زه انسان یم، ما ته 100,000 کنځلو نه سیوا شوي. پیجونه په ما باندې مه چلوئ. زه راته سوال کوم مرګرو دا ویډیو ټولې دنیا ته ورسوئ. دا ویډیو